پر کونړ د پاکستاني ملیشو راکټي بریدونه کړي او طالبان وایي بې ځوابه نه پاتې کیږو. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په اف جی پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. اف جی پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس درسره چینل سبسکرایب کړئ. د کونړ ولایت پر ځینو سیمو د پاکستاني ملیشو لخوا د توغندۍ ویشتلو د راپورونو سره هم مهاله د طالبانو د دفاع وزارت وایي چې پر افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د یرغل او راکټي بریدونو په اړه بې توافته نه پاتې کیږي. د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خوارزمي د شنبې په ورځ د ډسمبر پر 25مه په کابل کې خبریالانو ته وویل د اسلامي امارت پالیسي دا ده چې د خاورې خلکو او د خپل هیواد د سرحداتو په اړه بې توافته نه دي، او که چیرې کوم وخت د ګاونډیو هیوادونو لخوا یرغل کیږي او یا راکټونو حملې کیږي بې توافته نه دي. د کونړ ولایت ځینو اوسیدونکو نن شنبه امریکا غږ ته وویل چې پاکستاني ملیشو د دغه ولایت پر موروره شلتن او سرکان ولسوالیو توغندي ویشتلي دي. د سیمې د اوسیدونکو په وینا دا تازه بریدونه شاوخوا یوه اونۍ کیږي چې د کونړ پر ځینو سیمو پیل شوي دي. پر دا مهال د کونړ پر ځینو سیمو د پاکستاني ملیشو د تازه توغول شویو راکټونو له امله د ځاني او مالی زیانونو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو دفاع وزارت بیا ویلي چې اوس مهال په دغه سیمه کې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی. د دغه وزارت ویاند ټینګار کړی چې طالب سرتیرو د ګاونډیو هیوادونو ټولو تعرضي او راکټي بریدونو ته بالمثل جواب ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ فرضي کرښې په ځینو سیمو کې د طالب سرتیرو او پاکستاني ملیشو ترمنځ د جنجالونو راپورته کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. تېره اونۍ د طالبانو د دفاع وزارت ویاند وویل چې طالب جنګیالیو د ډیورنډ پر کرښه د پاکستان د پوځ له لورې د کتارو او موانعو د جوړولو مخنیوی کړی دی. تېره اونۍ د دفاع وزارت لوی دسترین قاری فصیح الدین فطرت ننګرهار ولایت ته د سفر په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې له صفري نقطې څخه لیدنه کړې ده. د افغانستان ملي تلویزیون د راپور له مخې د طالبانو لوی دستریز له پاکستان سره پر ډیورنډ کرښه پرتو طالب سرتیرو له چمتووالي څخه لیدنه کړې او هغوی یې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړي دي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.